السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د لارو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د رحمان بابا یو خوندور کلام وړاندې کوم. راځئ چې وړاندې کلام واورو او بیا پرې خبرې کوو. رحمان بابا وایي جوبل جوبل د ترکانو په نگاه یم، تر دالا په دې غوسېږم چې پناه یم. چې یوسف غوندې هزار پکې پراته دي بندیوان د هغه سیم زقن په چاه یم. او چې قد و قامت نه وینم په سترګو عندلیب په سر د سروې د خپل آه یم. د سپین مخ د تورو سڼو له رغبته مینتبار د هر سفید او هر سیاه یم. لکه څوک چې په خره سور وي مخې توري، زه هم هسې په خپل خدای پورې روسیاه یم. د رقیب خبرې وړم د یار د پاره، دعاګوی هم د نیک دعاګوی د نیکخوا هم د بدخواه یم. بې له عشقه که مې عیب که مې هنر دی، نه خبر په عبادت نه په ګناه یم. خاخ د زلفو په خپله خدای را ټیټ کو، ګڼه زه د یار تر قد پورې کوتاه یم. ځان هر ګوره ناګهه را څرګندېږي، له هغه ورځې راهسې چې آګاه یم. او په بې صبرۍ د یار په وصل کې محجور کړم، د سپرلي په مرغزار کې وچ ګیاه یم. له اوله ټټر ووهم بیا آه کم، په نارو خروس د صبحګاه یم. په جذبو راکښم وزان ته، هغه یار مې قهرباد دی زه یې کاه یم. لکه بار د ونې پوخ شي ځینې ریجي، زه هم هسې بار تړلی سربراه یم. اوس مې ځای په دا جهان کې پاتې نه شو، خوځېدلی تر چهل و تر 50 یم. او د رقیب علاج اسان دی بلا دا شوه، زه رحمان له خپله یاره ناوسیاه یم. زما عزتمندو، رحمان بابا د ځان متعلق خبره کوي. وایي چې جوبل جوبل د ترکانو په نگاه یم، تر دالا په دې غوسېږم چې پناه یم. ترکان ښکلو ته وایي او رحمان بابا وایي چې زه په کومو ښکلو باندې مین یم. د هغو اداګانو، د هغو نظرونو، د هغو کتو زه زخمی کړی یم. یعنې د دې دا کاته چې دي دا زما د زړه دپاره او زما د وجود دپاره د غشو او د ګولو حیثیت لري. څنګه چې دی ماته ګوري او تر څومره چې دی ماته ګوري، نو زه به زخمی کېږم او زه به زخمی یم. تر دالا په دې غوسېږم چې پناه یم. بیا کم انسان چې په ګولو لګي، په ګټو لګي، په غشو لګي، د کم طرف نه چې په ده باندې د غشو د ګټو او د ګولو ګزارونه کیږي، نو په کار هغه له دا دي چې هغه چېرته لاړ شي، پناه واخلي او ځان ترې بچ کړي. تر کومې پورې چې دی په دغه میدان ولاړ دی، نو د ده د بچ کېدو څه امکان نه وي، نو په کار دا ده چې دی ترې وتښتي. رحمان بابا وایي چې زما خوبان، زما ترکان او زه چې په چا مین یم، هغه داسې دي چې که د هغوی نه زه تښتم او د هغوی د ګزارونو نه زه پناه کېږم، نو د هغې نه بیا زه نور زخمی کېږم، نور غوسېږم. مقصد دا دی چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینا د انسان په قلاره نه پرېږدي. که څوک وایي چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینا دا یو آسان کار دی، ویړیا کار دی، په دې کې هیڅ هم نشته دی، بس مزید عیشونه دي، عشرتونه دي. دا خبره دی خلق په ځان باندې یعنی واجب کی چې څوک هم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي، نو د زمانې او د زمانې د خلقو د طرف نه به په هغه باندې زخمونه، یعنی د روح او د وجود به جوبل کیږي، بغیر د دې نه پاتې کېدی نشي. اوس کو دی غواړي چې زه د په معاشره کې د ټولو نه هر دلعزیز انسان جوړ شم او هر سړی د زما عزت کوي، نو بیا به څه چل وشي؟ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضې به پوره نه کړی شي. نو کو دغه پاکو مینو تقاضې د نشي پوره کولی، نو لا غر کېږي انسان. مقصد دا دی چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینه داسې کار دی او یو داسې څیز دی چې دې ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی، خو دا واجب ده. کو چېرې یو سړی ته ځان تختی، نو نور به تباه شي.
چې یوسف غوندې هزار پکې پراته دي بندیوان د هغه سیم زقن په چاه یم. یوسف علیه السلام چې په کم کوی کې خپل ورونو غورځولی و، نو رحمان بابا وایي چې څرنګې د یوسف علیه السلام په شان پکې په زرګاو خلق پراته دی، زه هم د هغې بندیوان د هغې سیم زقن په چاه یم. زه د هغې زنې پایکوی کې زم لوېدلی یم، یعنې د حسن د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حسن چې دی هغې زه په داسې کوی کې بندیوان کړی یم چې یوسف علیه السلام خو ووتو د هغې کوی نه، خو زه ته نشم وتی. چې قد و قامت نه وینم په سترګو عندلیب په سر د سروې د خپل آه یم. او رحمان بابا وایي چې کله زه د خپل یار قد و قامت په سترګو نه وینم، یعنې خدای مکه زما سترګې د دې قابل پاتې نشي چې زه په خپل یار ته الله او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه ګورم، او په دې سترګو باندې د هغوی په ځای زه مادې ته او دنیا ته ګورم، خپل ځان نفس او شیطان ته ګورم. نو عندلیب په سر د سروې د خپل آه یم. بیا د دې مقصد دا هم کیدای شي چې چې کله زه د دیدن نه محرومه کېږم نو دومره تکلیف راته او داسې چغې وباسم د بې صبرۍ نه، لکه څرنګې چې عندلیب د سروې په سر ناست وي او خپل آه کوي. عندلیب په سر د سروې د خپل آه یم، یعنې زما فریاد او زما آهونه د هغې نه یوه ونه جوړه شي د سروې په شان دنګه، او زه په هغې ونه باندې ناست یم، یعنې د فریاد په ونه باندې بیا زه کېنم. د سپین مخ د تورو سڼو له رغبته مینتبار د هر سفید او هر سیاح یم. رحمان بابا خپل یار مخ سپین او تورې سڼې، دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې د هغې ذات چاله چې الله ښایسته تک سپین مخ ورکړی او تکې تورې سڼې ورکړې وې، د هغې سپین مخ او دغې تورو سڼو په شوق کې او د هغې په برکت باندې زه د هر سپین او تور قدر کوم. د هر سپین او تور چې دی د هغې زه مینتبار یم او زه د هغوی احترام کوم، هغوی زما خوښ دي. یعنې چې کله ما د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه شروع کړې ده نو زما په زړه کې د هیڅ چا دپاره نفرت نشته دی چې دا تور دی او دا سپین دی، دا دنګ دی او دا چیت دی، دا دیندار دی او بېدینه دی، دا کافر دی او دا مسلمان دی، دا علیم دی او دا جاهل دی، دا زما د قام دی او دا د پردي قام دی. د هیڅ چا دپاره زما په زړه کې نفرت نشته دی، ولې چې ما په یو داسې هستۍ باندې ایمان راوړی دی چا چې ماله دا تعلیمات راکړي چې زه د هغه د امتي په حیثیت باندې د هر انسان سره نه بلکې د تمام مخلوق سره مینه ولرم. لکه څوک چې په خره سور وي مخې تور وي، زه هم هسې په خپل خدای پورې روسیاه یم. رحمان بابا الله سبحانه وتعالی په حضور کې ځان ډیر ګناهګار حسابوي او ډیر د عجز نه کار اخلي، وایي چې زه خو الله ته داسې مختورن یم لکه څرنګې چې یو انسان له مخ تور کړی شي او په خرې سور کې او په ټول کلي کوڅه په کوڅه ګرځوي. دا پخوا زموږ چې پښتانه قبایلو او یو باقاعده حکومت نه و، نو چا چې به چېرته جرم وکړو د شرم کار به یې وکړو نو تمام خلقو ته د سبق ښودلو دپاره چې بل څوک دا کار بیا ونه کړي نو هغه به د ټولو کلي خلقو راونیسو، مخ به وله تور کو او په خر به یې سور کو، په ټول کلي به یې ګرځو د شرم دپاره چې خلق ته عبرت والي. نو رحمان بابا وایي چې زه هم د الله په حضور کې داسې یم چې لکه څرنګې چې دقه انسان چې جرم یې کړی او شرم یې لړلی او هغه بیا په خر سور یې او مخ یې له تور کړی، نو زه الله ته دغسې یم یعنې مختورن چې ورته وایي، زه هم دغسې مختورن
او نادم یم الله ته د خپلو ګناهونو په سبب باندې چې څومره مینه ماله زما د الله سره او زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کول پکارو دومره ما ونه کړله، نو زه په دې باندې مختورن یم. د رقیب خبرې وړم د یار د پاره، دعاګوی هم د نیک هم د بدخواخ یم. رقیب هغه چاته وایي چې یو معشوقی په هغې دوه تنه مینې، یو په دی د زړه نه مینې او بل په اساس په اغراضو باندې مینې، نو دغه رقیب یو کوشش کوي زما دي شي، بل کوشش کوي زما دي شي. نو رحمان بابا وایي چې زه د رقیب خبرې هم د چا د پاره وړم؟ د یار د پاره. او زه کو زما نیک خوا دی او کو بدخوا دی، زه د هغې دپاره دعاګانې کوم. مقصد دا دی چې کو زما د پیغمبر مخالف وي، زما د پیغمبر امتی نه وي او د هغه د پیغمبر د نبوت نه انکار کړی، خو بیا هم زما د پیغمبر امتی دی صلی الله علیه وسلم، زه د هر چا خیرخوا یم چې تمام انسانان دی د دنیا او د آخرت د ناکامو نه بچ شي او د دنیا او د آخرت کامیابی دی عمومي. زما دقه نیت دی، هغه د دشمن د پاره هم دی او د دوست د پاره هم دی. دا نه چې دشمن د پاره زه بدخوایم او د دوست د پاره زه خیرخوایم، داسې نه. زما د خیرخواهی جذبه چې په زړه کې کومه ده، دا د هر خاص او عام د پاره ده، کو دوست دی کو دشمن دی، کو خپل دی کو پردی دی، خو زه د هغه خیرخوایم. بې له عشقه کومې عیب کومې هنر دی، نه خبر په عبادت نه په گناه یم. رحمان بابا وایي چې زه خو صرف د الله سره مینه کوم، د مینې نه علاوه بل کار زده نه دی، نه عبادت باندې پوهېږم چې عبادت څه ته وایي، د څه دپاره کېږي، نه د ګناه نه پوهېږم، چېرې نه په ګناه پوهېږم چې ګناه څه ته وایي، چېرې دا مینه چې زه کوم څرنګې کوم دا د خلقو په نظر کې ګناه دی، زه دې نه یم خبر. بس زما خو یو مینه زده ده او د مینې نه علاوه د یو کار نه خبر نه یم. خاخ د زلفو په خپله خدای راټیټ کو، ګڼه زه د یار تر قد پورې کوتاه یم. او بیا رحمان بابا د یو امتی په حیثیت باندې وایي چې دا خو د الله مهرباني ده چې زه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امتی کړم او مالی د زما په زړه کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه واچوله. ګنې چرته عزیز خان او چرته ملنګ عبدالرحمن زما د یار یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وصال، داغه صحبت او داغه امتی کېدل، دا زما د پاره په ما کې داسې اهلیت نشته دی، داسې قابلیت او لیاقت نشته دی چې زه د دا درې نسبتونه حاصل کړم. دا د الله فضل دی چې دا درې واړه نسبتونه ما له راکړه. ځان هرګوره ناګهاره را څرګندېږي او له هغې ورځې راهسې چې آګاه یم. بیا رحمان بابا وایي چې تر کومې پورې یعنی تر کومې ورځې نه چې زه په ځان پوه شوی یم او ما ته دا اندازه لګېدلې ده، ما ته الله علم را کړی دی چې زه هیڅ څیز هم نه یم. نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې ما ته ځان یعنی بالکل ناسیزه احقر چې ورته وایي، احقر د ټولو نه سپک، د ټولو نه بې قدره انسان ما ته ځان معلومیږي. زما عزتمندو دې ته عاجزي وایي او دې ته خود شناسي وایي. او کوم انسان چې ځان څه ګڼي دی خود شناسه نه دی، دی په هوش کې نه دی، دا په نشه کې دی. نو رحمان بابا وایي چې د کل نه ما هوش سنبال کړی دی. نو هوش د څه دی؟ هوش د دې خبرې دی چې زه هیڅ شی هم نه یم. نن زما عزتمندو تاسو کو ګورئ زمونږ د علما حضرات چې دي او زمونږ د پیران حضرات چې دي د عشق د الله د عشق او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د عشق خبرې کوي. زمونږ د تبلیغ کم بزرگان چې دي، زمونږ د مذهبي جماعتونو کم لیډران چې دي، زمونږ د جماعتونو امامان چې دي، زمونږ د خانقاګانو هغه وارثان چې دي، هغه ګدینشین چې دي، زما عزتمندو په دې کې یو تن هم الا ماشاء الله یو تن هم هغوی ځان نه دی پیژندلی. دی کې هر یو تن ځان ته څه وایي او ځان داسې حسابوي چې کویم نو زه یم او
زمانه علاوه چې دا نور هیڅ هم نه دي. ماله یو سړي یو پیر صاحب و د هندوستان نه راغلی و، هغه د حسین احمد مدني صاحب خلیفه پاتې شوی. نو ما ته وی چې یاره زه تا خپل خلیفه جوړوم، ما څه چل به کېږي چې ته به بیا خلق بستانه باید کوي، لاسنیوي به کوي. ما ورته وی چې حضرت چې زه پیر شم نو مقصد به چې زه غټ سړی یم، اوس خلق به راځي او زمانه به لاسنیوه کوي، زه به بره ناست یم، هغوی به ښکته ناست وي، هغوی به زما لاس ښکلوي، هغوی به وایي چې دا لوی سړی دی او زه به یم چې دا واړه دي. نو ټیک ته کیدای شي زما د دې لاسنیوي په برکت باندې د هغوی بیړه خو پار شي او هغې الله له ورسي، خو چې زما په زړه کې همیشه دپاره دا یو احساس پروتي چې زه غټ یم او زه پیر یم او دا مې موریدان دي، زه الله والا یم او دا د الله نه لرې دي، نو زه خو لاړم غرق شم. زما عزتمندو نن هر سړی ځان ته زبرګ وایي، هر سړی ځان ته پیر وایي او هر سړی ځان ته څه وایي او وایي نن تاسو وګورئ عالم مولانا او هغه وایي زه عالم یم. دا چا چې علم نه دی کړی اته درجې چا نه دي ویلي، دې ته عوام وایي. تاسو وګورئ د تبلیغ د مشران ځان ته بزرګان وایي، نو چې څوک بزرګان نه دي هغه څه دي، هغه څیزونه هم نه دي، لکه هغه خاورې ریم نه ګڼي. پیر ځان ته پیر وایي، مرید ته څه وایي مرید، لکه شاګرد دی په هېڅ کوم نه دی. علم کم علم دی؟ علم هغه دی چې انسان ځان وپېژني چې زه څه یم، زما اوقات څه دي، چې دی ځان ناسیزه وګڼي، لکه د رحمان بابا په شان چې رحمان بابا وایي چې ځان هر ګوره ناګاه را څرګندېږي له هغې ورځې راهسې چې آګاه یم، کله نه چې ما علم حاصل کړی دی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم، نو ما ځان په آینه کې لیدلی دی چې زه هیڅ شی هم نه یم. د ځان نفي دا علم دی، او ځان چې صحیح حسابوي چې وایي کو یم نو زه یم راځئ بس زه بس تاسو مشر یم او تاسو زما دا سیاسي لیډران ته وګورئ، دا څومره خودپرسته خلق دی، د ځان نه علاوه بل څوک نه ویني. نو زما عزتمندو اصل علم څه دی؟ هغه د الله والا سره. الله والا هغه نه دي چې درجې ووایي، درجو هم نه دي، د الله والا دغه خلق هم نه چې په خانقاګانو کې ناست دي. الله والا هغه انسان دی چې ځان بالکل بې حسه، چې زه هیڅ څیز هم نه یم، ناسیزه وګڼي او هر وخت ورته دا احساسي چې زما هیڅ حیثیت نشته دی. بې صبرۍ د یار په وصل کې محجور کړم، د سپرلي په مرغزار کې وج ګیاه یم. رحمان بابا وایي چې زما د خپل یار سره دومره مینه ده چې بې صبرۍ د یار په وصل کې محجور کړم. زه د خپل یار سره په وصل کې یم. یو انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي نو دا خو په وصل کې دی، دا خو جدایي نه ده. خو زما بې صبري داسې ده چې د وصل یاره هسې نه چېرته د وصال نه پس چېرته زه دغه نشم، جدا نشم د خپل یار نه. نو د دغې یارې زه داسې مهاجر کړی یم، یعنی داسې غمجن کړی مهاجور څه ته وایي چا چې هجرت کړی، نو زه یې د خوشحالو نه داسې لرې بولی یم، د سپرلي په مرغزار کې وج ګیاه یم. لکه څرنګې چې یو مرغزار وي، یو داسې صحرا چې تک شنه ورشو چې ورته د منګل صاحب لیکلې ده، لکه شنه ورشو هغې کې سپرلی هم وي، ورشو هم شنه او ګلونه یې شینکې، په هغې کې چې یو وچ ډکی د وښو وي، یعنی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مهربانو ته وګورئ. خو یو انسان چې په ځان یریږي چې زه د هغوی لایق نه یم، هسې نه چې چېرته لرې ترې نه شم، شیطان مې ترې لرې نه کړي او شیطان ما دوکه نه کړي او ما د ځان سره د جهنم ته بونځي، نو دقې غم زما نه څه جوړ کړی؟ وچ ډکی د وښو جوړ کړی دی. نن تاسو وګورئ زما عزتمندو، بله یو ملګري لینک راولېږو د یو شیخ صاحب او شیخ صاحب په منبر ناست دی او دیخي طرف ته ورته د طعام ګوره چې څه میوه ده د هغې لوښی پروت دی او د هغې او مخې ته مجمع ده، یو وظیفه ښیي
او شاته یو سړی د هغه شاګرد لګېدلی دی چاپي کوي او دومره ماشاءالله دومره مانده دی لکه ماندستو غټ ټکه داسې غټ دی چې سړی دا نشي ویلی چې یاره دا هم څوک الله والا دی. الله والا چې دی به وچي. هغه غني خان د رحمان بابا ما په خپل هغه تصویر لیدلی دی، تصویر له جوړ کړی دی نو کمزوری پکې ښودلی دی. چاته تپوس وکړو چې یاره رحمان بابا خو د صحت نه ښه په نورو تصویرانو کې، تاسو ډېر کمزوری وچ ښودلی دی. نو غني خان ورته وی چې د الله دوستان چې هغې غټ نی دی، همیشه د پاره نری وچی کمزوري. زما عزتمندو ما هغې حضرت ته کتل چې دته اوس وګوره د ټولې مجمع د مخې لګیا دی او خوراک کوي. د الله پیغمبر دا چل کړی دی، هغه په خپله خېټه ډکه کړې ده، بل ته ست نه دی کړی. مقصد مې دا نه دی چې رضا چا توهین وکړم، مقصد تاسو الله والا خیم چې الله والا څوک. الله والا به هغه وي چې ځان څه نه حسابوي، او الله والا به هغه وي چې هغه کمزوری. دا غټو خېټو والا او دا غټو سټونو والا دا دنیا والا خلق دی، دا دنیادار دی. له اوله ټټر وهم بیا احکم په نارو نارو خروس د صبحګایم. خروس بانګي ته وایي، چرګ ته دا بانګونه چې وایي. او زه په دې باندې نه پوهېږم، منګل صاحب چې کومه تشریح د دې لیکلې ده هغه تاسو ته وایم، پروفیسر اسیر منګل صاحب، چې عاشق د یو سخت ریاضت نه پس ذکر بالجهر درجې ته رسي. عاشق د یو سخت ریاضت نه پس ذکر بالجهر درجې ته رسي چې په عام حالت کې څه امکان نه لري. بابا دلته په دې حقله د چرګ مثال وړاندې کوي چې کله د سحر په وخت کې بانګي بانګ وایي نو هغه اول په زوره زوره خپله سینه ووهي، د یو سخت عمل نه تیر شي، د هغې نه پس بانګ وایي. دغسې چې زه هم د الله تعالی په جګ اواز کې ذکر کوم نو دا د ډېر سخت زیار نه پس دې مقام ته رسېدلی یم. له اوله ټټر هم بیا احکم، لکه څنګه چې دا چرګ د بانګ نه مخکې سینه وهي خپله او ځان داسې دغه کې یعنې په ده باندې لکه څرنګه چې وجد تاری کېږي که نه په دې بعضو د مداریانو باندې، نو په ده باندې هم وجد تاری شو الو بیا آواز وکړي. نو رحمان بابا وایي چې یاره زه کو د الله چغه وباسمه اول خپل ځان وهم. مقصد دا دی لکه زه چې په دې بند باندې پوهېږم نو هغه دا مقصد دی چې یاره کو زه د الله د مینې چغه وباسمه نو اول د الله په دې مینه باندې او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې مینه باندې ما خپله سینه چې ده وهلې ده، اول زه مین یم نو بیا نور خلقو ته دعوت ورکوم. اول ما په ځان سخته تېره کړې ده او ځان مې د دنیا د مینې نه وښکلی دی او صرف د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په در کې مې ځان غورځولی دی، نو د هغې نه پس بیا زه نورو خلقو ته بلنه ورکوم. په جذبو یې راکښوم و ځان ته هغه یار مې کهربا دی زه یې کاه یم. پروفیسر اسیر منګل صاحب په دې کې لیکي چې کاه واهه ته وایي او کهربا د زیړ رنګ سریخ په کپړک او یا په سرمن وږملی شي نو ګیا ځان ته راکاږي. والله علم په دې پښتو زه نه پوهېږم. دا کهربا چې دی وایي چې دا د زیړ رنګ یو داسې څه کپړه ده چې دا ځان ته واښه راکاږي. والله علم داسې بس رنګ به وي چې ځان ته ګیا واښه راکاږي. نو په جذبو یې راه کوم و ځان ته هغه یار مې کهربا دی و زه یې باه یم، چې زه خپل محبوب و خپل یار د خپل حسن په مقناطیس باندې، یعنی الله باندې کو انسان مین دی، موږ پې مین یو، هسې پې نه یو مین، هغه ښایسته دی، هغه د خپل حسن جال خور کړی دی د کائناتو په شکل کې. اوس څوک چې هم زړه لري او د چا په زړه کې چې هم د مینې څه نه څه ماده پرته وي نو دی به خامخا په الله باندې مینېږي. نو په جذبو یې راښ کوم و ځان ته زه کو په الله باندې مین شوی یم، نو دا د هغه د حسن جال دی چې زه یې راښکلی یم ځان ته. لکه څرنګې دا هم زه ویلی شم چې څنګه چې سړی
د ډنډې کې میان نیسي او هغه دغه اړتاو که نه کونډه اړتاو کړي د ډنډ منځ ته او بیا کونډه پکې ونښلي او دی ځان ته راکاږي. نو هغه یار مې کهرباد دی او زه کاه یم. بس هغه یار چې دی هغه زما واښه دی او زه نه زه واښه یم. هغه یار مې کهربا دی او زه کاه یم. کاه واښه ته وایي چې زه واښه یم او هغه مې کهربا دی، یعنې دغه زیړ رنګ دی ما ځان ته راکاږي. یعنې زه میا یم او کونډه ده ما ځان ته راکاږي. مقناطیس دی د الله په دې حسن کې زړونه ځان ته راکاږي. لکه بار د ونې پوخ شي ځینې ریجي، زه هم هسې یار تړلی سربراه یم. څرنګې چې په ونه کې میوه هغه پخه شي او وچه شي څوک یې ونه شو کوي، نو چې وچه شي خامخا بیا الله سبحانه وتعالی ښکته راړتاوي ورېجېږي. ولې چې دا ونه به بیا وچېږي، بیا به ګلونه کوي او بیا به میوه نیسي. نو اوس د دغې میوې ځای پکې نشته دی. نو څرنګې چې یو ونه میوه ونیسي وچه شي او بیا ورېږي، زه هم هسې بار تړلی سربراه یم. نو زه هم دقسې بار یار نه دی سوري، زه هم هسې بار تړلی سربراه یم. زه هم دقسې یو وچه میوه یم چې وچ شوی یم د خپل یار په غم پسې د وصل پسې او راړتاو شوم. پروفیسر اسیر منګل صاحب لیکي چې لکه څنګه چې د یوې میوهدارې ونې بار پوخ شي او بیا ترې نه په خپله میوه رجېږي، دغسې حال زما هم دی. یعنې عمر مې خوړلی دی او اوس د دنیا نه په تلو یم. ها مقصد پوره شو. مقصد دا دی چې انسان چې کله یو وخت له ورسي د 50 کال نه پاخوا شي، د 40 نه پاخوا شي، نو دی د بیا ځان غوټۍ نه حسابوي، ګل دی نه حسابوي. دی د ځان هغه وچه میوه حسابوي چې په ونه کې وچه شوې ده او بس را شوکېدو واله نه ده بلکې رجېدو واله ده. اوس مې ځای په دا جهان کې پاتې نه شو، خوځېدلی تر چهل او تر 50 یم. بیا رحمان بابا د خپل عمر متعلق خبره کوي، وایي چې زه د 40 او د 50 کال نه په اخوا شم، نو په دې دنیا کې مې اوس څه ځای پاتې نه شو. مقصد دا دی رحمان بابا هر هغه انسان ته بلنه ورکوي او دا یادګیرنه ورته ورکوي څوک چې د 40 او د 50 کال نه اوښتی دی چې خانه ته په پردۍ دنیا کې اوسې، ستا په دې دنیا کې څه پاتې نه دي. هسې د دنیا سره مینه مه کوه، ځه خپل رب خوشحاله کوه، د هغه سره مینه شروع کړه. یو انسان چې د 50 نه واوړېده نه په بیا څه کوي، دی به نور څه وکړي. د رقیب علاج آسان دی، بلا دا شوه زه رحمان له خپله یاره ناوساح یم. بیا رحمان بابا وایي چې یاره رقیبو کم چې په مینه کې یو ویلن تصور کېدی شي، د هغه علاج وایي ما ته آسان دی، خو تعجب دا دی چې زه رحمان خپل یار ته نااعتباره یم. مقصد دا دی چې یاره کو شیطان له شکست ورکول څه دومره غټه خبره نه ده، خو زه دا یم چې زه په خپله خپل رب ته نااعتباره یم. یعنې زه کمزوری یم. چا ته کمزوری یم؟ په الله، یعنې الله ته کمزوری یم. ولې چې د الله سره څومره د مینې کولو حق دی هغه زه نه ادا کوم. زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام کو چې ستاسو خوښ شوی د الله د رضا دپاره نور خلقو ته ورسوئ.